د معادلاتو سیستمونه، البته سیستمونه د دوه مجهوله او یو مجهوله او درې مجهوله سیستمونه ده. د مثال په توګه موږ غواړو دغه معادله حلو، دا اول درجه یو مجهوله معادله ده، کسری غوندې ده. موږ دغه معادله حلو څرنګه چې وینو مخرجونه لري. د مخرج مشترک سره دا مشترک مخرج نیست، هم مخرج کوی دواړو خو دلته، او بیا هم وینو دواړو خو ته د شپږ سره ضربه ویه، وینو چې دا لاس ته راغی دغسې یو معادله، او په پای کې سره اختصار کوی لاس ته راغی، بیا هم معلوم و مجهول کیږي. اوس یو مجهوله معادله معلوم و مجهول کوی، پسی x مساوی په یو لاس ته راځي. د جذري معادلات یا ګونګ معادلات داسې معادلات ده چې یو برخې تر جذر لاندې وي. البته هغه برخه چې تر جذر لاندې وي باید مثبت وي، که مثبت وي باید x تر منفي دوه لوی وي. لہذا موږ دواړو خواو ته کولی شو مربع وکړو. x جمع دوه مساوي په نه سره x مساوي په اوه لاس ته راغی. اوس نو دلته ضروري ده چې د ګونګ معادلات دپاره جذر چې لاسته راځي بیرته په معادله کې وضع کړو او تست کړو چې صدق کوي که نه کوي. ولې دا کار کوو؟ د دې دپاره چې د مربع په جریان کې چې دواړه خوا مربع کوی امکان لري، په یو اشاره کې موږ تیر وتلی یو. او دوهم مثال هم دغسې یو جذر لري. دلته جذر لاندې باید عددونه ټول دغه افاده مثبت وي، لہذا x باید تر دغه عدد او دغه عدد یا لوی وي یا کوچنی وي. بنا پر دې موږ دواړو خوا مربع کوو، لاسته راغی مربع. پس له هغه افاده بدل شو په یو افاده درجه دوم. دغه افاده درجه معادله درجه دوم، معادله درجه دوم خپل حل لري. کیدای شي 4x مربع 4x مربع سره اختصار یو معادله درجه اول لاسته راغی. دغه معادله درجه اول چې موږ حل کو x مساوي ده 3 پر 4، x مساوي ده په یو، او دغه قیمت باید بیرته په معادله باندې را وګرځو، هلته تطبیق کو، وضع کو، وینو چې معادله صدق کوي. دریم مثال دلته بیا غواړو چې دغه معادله حل کو. دریم جذر د یو برخې، لہذا موږ دواړو خواو ته مکعب کوو چې د جذر قید نه خلاص شو. x مساوي منفي نه لاسته راغی، x مساوي منفي نه. او څلورم معادله دلته دوه جذر لرو. موږ کوشش کوو په اول سر یو جذر کین خواته پریږدو او نور ارګان د معادله شی لاسته بوزو. پس هغه دواړو خواو مربع کوو چې یو جذر د قید نه خلاص شو. البته اول شرط دا ده چې دغه دوه برخه تر جذرونو چې باید مثبت وي، که منفي وي امکان نه لري. شرط اول حل پورته و لاندې دواړو خواو ته مربع کوو. بیا لاسته راغی یو معادله چې پکې یو جذر لا پاتې ده، او دغه جذر بیرته نوشته کوو مساوي په 3 سره. دلته هم x د منفي یو نه x منفي یو باید مثبت وي، او دلته دواړو خوا مربع کوو x لاسته راځي. x بله x لاسته راځي، x مساوي شو په 14 پر 4. البته دا قیمت بیرته په هغه معادله باید وضع کو او تست کو. د معادلاتو سیستم، د دو مجهوله معادلاتو سیستم. اوس یو سیستم معادلات لرو. اول سر د دیترمینانت مفهوم وایو. دا یو جدول چې موږ ورته دیترمینانت وایو. البته دلته په میتریکس توګه ښودل شوي دي. اصلا دیترمینانت د میتریکس مساوي ده حاصل د ضرب د قطرونو یو د بل څخه تفریق کیږي. موږ غواړو دغه دیترمینانت پیدا کو. طبعا د حاصل ضرب د قطرونو چې ضرب کو یو د بل څخه منفي کو لاس راځي. او بل دیترمینانت دغسې دیترمینانت جذر 2 منفي 3 منفي 4 منفي 2 جذر 2 دا دوه ستون لري، دوه سطر لري. موږ لیکلای شو په دغه ترتیب سره مساوي شو په منفي 14.
دا موش ازده که اوس پوری چه دیترمینانت دوهم درجه مرتبه دیترمینانت څنګه محاسبه کیږي. اوس سیستم معادلات لاسته راوړو. سیستم معادلات لکه څنګه چې وینو اکس خپل ضرایب لري، وای خپل ضرایب لري، اعداد ثابت او خپل اعداد ده. د دې څخه موږ دغسې یو دیترمینانت جوړوو، A1 B1 A2 B2، یعنی ضرایب ده مجهولات و ده موږ دیترمینانت اصلی وایو. بل دیترمینانت مربوط ده اکس ده، ده اکس ده ضرایب پر ځای ثابتون ایجدو، ده وای ده ضرایب پر ځای خپل ضرایب ایجدو. این وای بیاده وای پر ځای ثابت ایجدو، ده اکس پر ځای خپل ضرایب. لاست راغی دری پر لپسی دیترمینانتونه. اوس اکس لاست راورو ده نسبت ده دیترمینانت اکس او دیترمینانت اصلی دلته او وای لاست راورو نسبت ده دیترمینانت وای پر دیترمینانت اصلی. دغه حل ده او دا طریقه ده حل ده کرامر ده. موږ غواړو لاندې سیستم حل کو، بیا هم دی محاسبه کوو، این اکس محاسبه کوو، این وای محاسبه کوو. دغه دی منفی یو څلوېښت، این اکس منفی دوه اتیا او این وای یو څلوېښت. اوس اکس و وای لاسته راوړو، د هغوی د نسبت څخه وینو اکس مساوي د این اکس پر دی مساوي ده په دوه، وای مساوي کیږي منفی یو اکس شو، وای مساوي شو په دوه. او اوس موږ دریومه مرتبه دیترمینانت دغسې یو جدول دی چې درې ستون درې سطر لري. موږ څنګه کولی شو دوه ستون اول تکرار هلته لیکو. اوس قطرونه متناقص قطرونه سر جمع کوی حاصل ضربی او متزاید قطرونه سر ضربه و منفی کویه. دغه طریقه د انکشاف د دیترمینانت، هر دیترمینانت یو عددی قیمت لري. دغه طریقه ته موږ د سیروس طریقه ورته وایو. اوس معادلات دری مجهوله د دیترمینانت په ضربیه په لاندې ډول سره لیکل کیږي. اصلی دیترمینانت، دیترمینانت مربوطی اکس، دیترمینانت مربوطی وای او دیترمینانت مربوطی زید. په دلته هم په اول یو مجهوله هم په دو مجهوله سیستمونو کې ضرور ده چې دیترمینانت اصلي صفر نه وي، ځکه چې په مخرج کې واقع کیږي. دلته اکس وای زید په سریع توګه لیکل شوي دي، یعنی دلته زموږ وظیفه دا ده چې څلور دیترمینانت محاسبه کو، د هغوی نسبتونه درې عدد لاسته راځي. اکس وای زید دلته وای عمر د احمد عمر دو چند عمر د محمود ده، څلور کال دمخه د احمد عمر څو برابر د محمود و، درې چند عمر د محمود و. اوس د احمد عمر د دواړو عمرونه څو ده، یو یې بل یې دوه چنده بل یې منفی درې. اوس دغه مدل د معادله لاسته راغی. دا معادلات اوس په ترتیب سره نوشته کوو، پر لپس یو د بل منفی کوو. دا د طریقه ده دغه افنا ده ای مساوی به شپاړس او بی مساوی په اته شو، یعنی یو نفر یو یې اته کالن و او بل یې شپاړس کاله و. تشکر.